बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننی کلاس کې مستاز د لپاره ډیر اهم ټکي راوړي دي کلاس تر پای وګورئ ان شاء الله دا ټول اهم ټکي به تاسو په انګلیسي کې زده کړئ پهلنی ټکی دی موږ سره ډیویلش شیطانی یعنی د یو کس شیطانی کول د هغه خبره یو بل کس ته کول هغې ته په انګلیش کې وایي ډیویلش ډو ان تبا کول یعنی یو څیز تبا کولو ته په انګلیش کې وایي ډو ان اسټیم عزت د انسان چې کوم عزت دی ته وایي په انګلیش کې اسټیم فنس بار یعنی یو باونډرۍ ته په انګلیش کې وایي فنس فریس غصه رینکر حسد یعنی حسد ته په انګلیش کې وایي رینکر رینسک نقصان رسول یعنی یو کس ته چې څوک نقصان رسوي وي دغه نقصان رسولو ته په انګلیش کې وایي رینسک فیرس سخت موږ وایي دا شی ډېر سخت دی نو دغه سخت ته په انګلیش کې وایي فیرس اګنایټ اور لګولو ته په انګلیش کې وایي اګنایټ انای تنګول یعنی یو کس تنګول یا پاځابولو ته په انګلیش کې وایي انای ګیګنټک ډېر غټ یعنی یو څیز چې ډېر غټ هغې ته په موږ په انګلیش کې ویلی شو ګیګنټک هالټ رکاوټ یعنی یو مسئله جوړول دې ته په انګلیش کې وایي هالټ زیب تباکول یعنی تباکولو ته په انګلیش کې زیب هم وایي ایلوژن وهم یا شک دې ته په انګلیش کې وایي ایلوژن انفایډل کافر ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انفایډل رینی بارانی موسم یعنی د بارانی چې کوم موسم وي هغې ته په انګلیش کې وایي رینی بوایلنګ هاټ سخته ګرمي یعنی ډېرې زیاتې ګرمۍ ته په انګلیش کې وایي بوایلنګ هاټ بیکن رڼا ته په انګلیش کې وایي بیکن لایټ هم ورته وایي فرایډ ویاړ فخر مایلډ نرم یعنی کوم څیز چې نرم وي موږ دا انسان ډېر نرم دی دغه نرم ته په انګلیش کې وایي مایلډ میګنیټ مقناطیس ته په انګلیش کې وایي میګنیټ فلډ سیلاب ته په انګلیش کې وایي فلډ ټورنیډو طوفان ته په انګلیش کې وایي ټورنیډو وینډي تیزه هوا ته په انګلیش کې وایي وینډي او هوا ته صرف په انګلیش کې وایي وینډ آیسی یخ څیز ته په انګلیش کې کولډ هم وایي او ډېر یخ ته په انګلیش کې وایي آیسی beside نږدې ته په انګلیش کې کلوز هم وایي beside هم ورته وایي ډریس لباس کپړو ته په انګلیش کې ډریس وایي انف کافي موږ دا شی کافي دی دې ته په انګلیش کې سفیشنټ هم وایي انف هم ورته وایي ډان شروع یعنی یو شی چې شروع کې هغې ته ډان وایي ډان سهار ته هم وایي کیوټ ښایسته یو چیز چې موږ ښایسته سیکو دې ته په انګلیش کې وایي کیوټ ملګرو دا زموږ نننی وړوکی شانته کلاس چې په دې کې موږ تاسو ته ډېر اهم ټکي راوړي امید کوم چې انشاءالله دا ټول ټکي به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ ځکه چې پر روان وخت کې به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي اوس ماله اجازت راکړئ انشاءالله تاسو به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي د الله په امان